زموږ د مشاعرې لومړی وروستی شاعر ښاغلی نسیم ستوری دی. ښاغلي نسیم ستوري ته بلنه وکړم چې راشي او زموږ د مشاعرې آخري شعر واورئ. د شعر څخه مخکې یوه څلوریزه دا نن چې خوشحالي ده د اغیار په زړه کې غم دی، دا نن چې خوشحالي ده د اغیار په زړه کې غم دی، رڼا بڼې ډیوې دي او په سترګو یې تورتم دی، دا زړونه نسیم ستوریا چې یو بل ته غاړې وتي، دا ورځ نو د یووالي د پښتون زړګي ملهم دی. د شعر سرلیک دی د یووالي ورځ، د زړونو د پیوند د خوشحالتیا ورځ راغلي، د زړونو د پیوند د خوشحالتیا ورځ راغلي، دی پاکو عقیدو ته د سبا ورځ راغلي، احساس د ژوندی شوی د قسمت به سری ناڅي، احساس د ژوندی شوی د قسمت به سری ناڅي، پښتونه ستا کالو ته د رڼا ورځ راغلي، فکرونه اوس ډیوې دي بیدارتوب یې نوښتګر دی، فکرونه اوس ډیوې دي بیدارتوب یې نوښتګر دی، وحدت د پښتنو دی د معنا ورځ راغلي، بوډا زړه د ځوان شوی خیال او فکر یې مستي کړي، بوډا زړه د ځوان شوی خیال او فکر یې مستي کړي، ستومانه ژوند په تېښته د حیا ورځ راغلي، ژوندون د اتفاق په ګریوانه باندې سمسور شو، ژوندون د اتفاق په ګریوانه باندې سمسور شو، کاروان د ژوند سبا ته په رښتیا ورځ راغلي، ډګر د خاملۍ ته نوی هار د محبت شو، ډګر د خاملۍ ته نوی هار د محبت شو، د سوچ هرې نارې ته د ښکلا ورځ راغلي، دې پیغلو ویلو حسن چې یو بل ته غاړه ورکړه، دې پیغلو ویلو حسن چې یو بل ته غاړه ورکړه، دیدن د ارمانونو د وفا ورځ راغلي، ښایست خپل تنابونه په محفل باندې خواره کړل، ښایست خپل تنابونه په محفل باندې خواره کړو، وفا د رنګینو ته په خندا ورځ راغلي، د وصل هر نظر ته قافلې په سیالۍ راغلي، د وصل هر نظر ته قافلې په سیالۍ راغلي، ټغر د احمد شاه ته یو ځل بیا ورځ راغلي، دې مستو ولولو ته یې شمله هسکه په سر کړه، دې مستو ولولو ته یې شمله هسکه په سر کړه، د ځوانو جذبو شور ته د ځلا ورځ راغلي، اغیار ته که په ذهن کې پوښتنه شي راپورته، اغیار ته که په ذهن کې پوښتنه شي راپورته، د ذهن د رڼا د هوښیارتیا ورځ راغلي، مین چې په لیلا وي اوسې غېږه کې لوبېږه، مین چې په لیلا وي اوسې غېږه کې لوبېږه، نسیم ستوري ته وایه دا هم ستا ورځ راغلي. مننه.